په دغه اخر کې زه ډېره مجبور شوم چې ما د کور سولر او ولا د کوټو ورونه مې راویسته چې دې ته زه مجبور شوم چې ما دا خرڅ کړم او دغه مشکلات زما حل شي او ډېر زیات بوج او تکلیف وراته. اوس ما 100,000 روپۍ په عملیاتو راځي او راسره د 1 روپۍ درک نشته. عملیات پکړې او چې عملیات ونه کړې ته به ورځ په ورځ همداسې ټیټېږي او دې نه به تا ته نوره بیماري جوړېږي. د خاورو جوړ خاورې انسان آخر خاورې بشي هر څه به پاتې شي له تا نه آخر خاورې بشي هر څه به پاتې شي له تا نه آخر خاورې بشي د خاورو جوړ خاورې انسان آخر خاورې بشي هر څه به پاتې شي له تا نه آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو یو ځل بیا نن د یو داسې چا سره زموږ ناسته ده چې دغه زما تر څنګ کوم ورور چې دی دا زه ډېر د پخوا نه کلونه پخوا نه دی زه پېژنم چې اوسه پورې د خپل بدن نه خولې ویستلي دي. خپلو بچو ته یې په دغه خپل بدن باندې دیاړي کړې ده. درانه پیټي به یې وړل راوړل، څوکیدارۍ یې وکړي، ډېر سخت کارونه. خو د الله رب العزت امتحان دی او غربت هم دی ورباندې. د غربت سره سره په ده باندې اوس یو تازه مشکل راغلی چې هغې مشکل دی د هغه لږې دیاړۍ نه هم ویسته، بیخي په کور که. دې ورور ما ته تقریبا 3-4 زنګونه ووهل چې کوم داسې شخصي چاته وینا وکړې او دغه ویډیو نه تیر شي، مطلب چې زه چاته څرګند نشم. انسان دی ډېر ښه عمر یې په دغه غریبۍ کې تېر کړی ځکه خپله خواري او همت کوي. نو دا یې نه غوښتل چې زما نه د ویډیو وشي. خو موږ چې سوچ وکړو چاته ووایو، چاته ودرېږو، هر چاته چې نن سبا ووایو چې دغسې یو چاته مشکل دی څوک باور نه کوي او که څوک یې کوي هم د هغه وس نه رسېږي. که چاته ووایي چې خیرات زکات وایي زه خپله دومره خپل ډبر کې دومره خلک لرم چې زه به دغسې یو چاته څه لاس ورکړم. نو ښه مو دا وګڼله چې موږ راشو د دغه ورور نه ویډیو وکړو، دغه حال په تاسې باندې وګورو چې تازه ورته دغه مرض رسېدلی او ډېر زیات ورباندې خفه شو موږ خپله هم ځکه چې سړی ډېر همتي سړی دی. نو واقعي مشکل دی ورته دغه MRI ورته وایي یا دغه چې دي دغه کومې پیسې چې ورسره وي په دې باندې دغه MRI کړی دي چې څومره مصرف ورباندې تر اوسه راغلی دی دغه عبادت تاسو ته په خپله باندې ووایي. نو راځئ یو څه غوښتنې له تاسو لري درنو ملګرو. د ده د ټلیفون شمېره هم په دغه ویډیو کې شته او زموږ د وټساپ شمېرې هم شته. نو په خپله که څوک دته نه پوښتنې کوئ زنګ ورته وهئ، مرسته ورسره کوئ، زموږ له درکه یې کوئ. نو صرف ستاسې مرسته ده او انشاءالله تعالی د یو درکه به دې ورور ته رسیږي. نو راځئ د دې په حال باندې د ده سره څه لنډه رڼا اچوم. زما نوم امین دی، د دور بابا ولسوالۍ د ګوډګۍ اوسېدونکی او ستاسو د همکارۍ نه ډېره مننه چې دې ځای پورې راغلی او تاسو موږ سره د همکاري وکړه. او وروره دا د الله امر دی او د ډېر وخته نه د 10-15 کلو نه دغه بیماري وه او اوسه پورې م سره وړه او راوړه. دغه اوس زر حالات کې بیخي راڅملولو او په دغه غربت او مشکل هم راغی چې د 1 روپۍ درک د هېچا سره هم نه لګي او خپل په کور کې شته شی و بس هغه م راواخېسته، هغې نه م دغه اوس پورې ګزاره وکړه او د دې نه بعد بس د 10 روپو درک هم نشته. او ولا چې دغه نن زما نه 8مه ورځ ده چې ما دا پښه نه غځولې او زه په دې یو سیټ کې وږم. خو بس ډېر زیات مشکل او مجبوریت راغلی دی. مشکل تا ته اوس څه دی فلحال مشکل؟ ته چې کله لاړې ډاکټر درته څه وویله؟ ډاکټر ته ما ځان ښکاره کړه، راته ویې چې وروره ستا له یو 2 درد ستنې درته وامه او ته به لاړ شې MRI به وکړې. MRI پوښتنه چې ما وکړه او ډاکټر له لاړم نو زه لږ وروستی م شوم په دې باندې او د راسره سپیوځی څوک هم نه و. خو بیا هم چې هر څنګه په بازار کې طریقه جوړه کړه، یو د چا نه مې روپۍ راقرض کړي او لاړم دغه MRI مې په وکړه. څو روپۍ باندې MRI باندې راغله؟ تقریبا چې 900 روپۍ باندې دا ویله. خو یو ملګری مو وویل چې ځه ته لاړ شه او زر ته 1000 روپۍ دغه کړم او بس کس ته به زه زنګ ووایم. بس دغه روپۍ وې را سره دا مې بیا سبۍ راوړې او بس هغه کس ته مې ورکړې. نور را سره نه په کور کې نه په بیدیا کې
د 1 روپۍ وس هم نه وه 6,000 افغانۍ باندې او 6,000 افغانۍ باندې دا وشوه. بعد د دې نه بیا ډاکټر څه وویل چې څه در باندې شوي؟ بعد د دې نه یې وویلو چې وروره ستا په رګونو باندې دا خانې د ازاده شوي په دې کې غوښه را شوې ده ستا یې رګونه نیولي دلته په دې ملا کې ملا کې او ستا د دې نه غیر بله چاره نه شي نو ته خپل ځان ته وګوره زموږ هم شي نه بغیر بله چاره نه شي په عملیاتو نه او عملیات پکړې او چې عملیات ونه کړې ته به ورځ په ورځ ځان داسې ټیټېږي او دې نه به تا ته نوره بیماري جوړېږي. نو بس موږ چې مجبوره شو ډاکټر له ورشو او ډاکټر چې څه شي معنی پاږي هغه موږ ته یې خو به دلته مسله داسې راغلې ده چې هر سړی مجبوریت حالاتو ته رسېدلی او د چا سره د 1 روپۍ در نو تقریبا ویې چې تا سره به موږ دومره ګزاره کړو چې ډېره ګزاره به سره کړو او نو ما ته یې وویل چې ستا به په دغه باندې یو 100,000 روپۍ خرچه راشي افغانۍ 100,000 افغانۍ او بس کور کې نور د 1 روپۍ د رقم نور سره او بس دغه مشکلات دغه ځای پورې راته ورسېد او اوس ما 100,000 روپۍ په عملیاتو راځي او را سره د 1 روپۍ د رق نشته. نو بس ملګرو دوستانو نه ټول نه غواړو څومره وسه چا کږي او که چا سره نه کږي کور 100 ګزارې ودان او که چا کږي کور 1000 ګزارې ودان او الله پاک د هر سړی خوشحاله او آباد کړي او بس موږ دغه درته په جلال آباد کې ویل دا جلال آباد کې راته وویل چې 100,000 افغانۍ باندې او 100,000 افغانۍ خرچه په دې دغه اپریشن باندې درومي مطلب په د ملا کې کوم داسې اډو کې باندې رګ باندې غوښه راغلې ده او په دې نه به دا غوښې غسل کږي او په دې به عملیات کږي او دغه مشکلات راته رسېدلي. څومره فامیل ته تا او ښځه او بچي څومره یاست؟ یاره بس ما او ښځې سره 10 کسه موږ یو او خپل فامیل او نور زه په خپله باندې په کابل کې چا سره وم په کارخانه کې او بس هغلته هم دا خپله غریبي کړه ډېره وه او که لږه وه د ماربلو کارخانه کې ومه اوس فلحال په هغې کې وې اوس فلحال په هغې کې ومه او بس دومره نه په کم را ګټله چې دغه خپل ساعت عمر پورې تېر و د ډاکټر او د دوړې او د ښه او د بد او بس اوس هغې نه م ووتمه او ولاکې نوره ایکې به چاره هم شته چې بس دغه کار مخکې ویسو ځکه چې زه په دې کور کې یم او بس ما ته هم دغه تکلیف او مشکل پیدا شو چې که زه اوس مزدورۍ پسې وځم نو وتایم نشم کړایم نشم او نور نقصان راته رسېږي په دا اوسه پورې ما ځان سره د غریبۍ د وجې نه د دومرې دغه کړی چې ما دا سخت کارونه راوکړه چې مجبوریت و مطلب په دې اړې باندې دغه تکلیف هم درته ورسېد د اړې باندې دا تکلیف ما ته ورسېد چې دغه شاته مې پیټي چلوله او بس څه کړه په دغه اخر کې زه ډېره مجبور شوم چې ما د کور سولر او ولا د کوټو ورونه مې راویسته چې دې ته زه مجبور شوم چې ما دا خرڅ کړم او دغه مشکلات زما حل شي او ډېر زیات بوج او تکلیف وراته او خو بیا هم د دې نه چې تاسو رعایت شئ او ما چې ذات دغه خلکو ته زنګ ووه او د اسلامي همدردۍ نه مخې چا سره څه وسه مطابق کومه منډه ترړه مرسته ما زه دا ملګري انډیوالان دي دغو سره زنګ ووه چې که دغو کومې لارې نه دا کار درله جوړ کړه ځکه چې د ګړکو ډېر سخت وړایم دی چې اوس کولر پاکای شیشه خرڅای او کوټې دروازه خرڅای نو دا ډېر یو مجبور حالات دی الله پاک دې هیچا باندې نه راولي او بس دغه مشکلات سره موږ مخ یو الله موږ باندې خپل رحم وکړي. د دغه ورور د خولې نه مو خپله دغه حالات واورېدل چې ډېر څوک مجبوره شوی نه وي هغه هېڅکله د کیمرې مخې ته نه راځي او غوښتنه نه کوي خو د مجبورۍ اخري حد کې دغه ورور راګیر و. د دې نه داسې خبر شوم چې سولر یې کولر پکای او دغه د کوټو نه یې دروازې راویستلي دا خرڅوي خو بل اخر یو بل چاته ویلي و هغه ما ته زنګ ووهل ما دې ته وویل چې موږ سره بله لاره نشته دغه ویډیو مو لاره ده. نو دوستانو بس زه دومره پوهېدم چې ورته راغلم او د ده حال نه مې تاسو خبر کړی نور ستاسې قضاوت که د چا وسه کېږي د ده ټلیفون شمېرې هم درته بار بار په دغه ویډیو کې ښکاري او زموږ د وټساپ شمېرې هم درته ښکاري که څوک دا نشي کولی نغدي مرسته نشي کولی او علاج یې په غاړه اخلی د جلال آباد ښار کې یا د کابل ښار کې پخپله ورته زنګ ووایه یا موږ سره اړیکه ونیسئ چې موږ درته دا سړی در وسپارو در ویلېږو هسپتال ته او تاسو ورته پخپله علاج وکړئ چې څومره مصرف پرې راغی هغه به تاسو پخپله وګورئ او ستاسو په مرسته باندې به دغه ورور بېرته روان شي کنې که دا مرسته هم ونه شوه نو دا ورور خو دغه سولر او کولر پاکۍ او دا شیان خو پرېږده په دې باندې خو هسې نه کېږي دا اپریشن خو دغه ورور په کور باندې همداسې ټپي پاتې کېږي نور نقصان ورته رسېږي. دوستانو دغسې خلکو دپاره موږ همیشه د تاسو نه مرستې غوښتې دي ستاسو مرستو دغسې خلک په پښو باندې روان کړي دي همیشه دپاره زموږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه.
ژاړه او ژاړه مرګ را روان دی فانی دنیا دا پاتې جهان دی